کومه ښځه چې په دنیا کې دوه یا دونه زیاتو خاوندانو سره په نکاح کې پاتې شوي وي، آیا دغه ښځه به په جنت کې کوم خاوند سره وي؟ دغه سوال اکثر به ستاسو ذهن ته هم راغلی وي او مانم چې څو کسانو دغه سوال کړی دی. ګران کتونکو، په دې کې درې صورتونه دي. یو صورت دا چې په ورځ د محشر باندې په جنت کې به الله جل شانه دغه ښځې ته دا اختیار ورکړي چې بیبي په دغه څومره خاوندان چې ستا په دنیا کې وو، په دې کې چې ستا کوم سره موافقت را درومي، کم سره د خوښه را درومي، د هغې سره چې په جنت کې په نکاح کې پاتې شه. د دې نه سوا دویم نمبر صورت د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه مبارک نه روایت دی. دا مبارک فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې کومه ښځه په دنیا کې د دوه خاوندان یا د دوه نه زیاتو سره په نکاح کې پاتې شوي وي، هغه په ورځ د محشر باندې په جنت کې آخري خاوند سره وي. او دریم نمبر صورت د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی او دغه حدیث راویه حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها مبارک ده. دا مبارک فرمایي چې ما د نبی علیه السلام مبارک نه پوښتنه وکړه چې یا نبی الله، چې کومه ښځه په دنیا کې دوه خاوندانو سره یا دوه نه زیاتو سره په نکاح کې پاتې شوي وي، آیا دغه ښځه په جنت کې کوم خاوند سره وي؟ دا مبارک فرمایي چې نبی علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې دا په جنت کې هغه خاوند سره وي چې کوم خاوند په دنیا کې خوش اخلاق وو، یعنی د هغه اخلاق چې زیات وو. خو دغه دواړو احادیثو علما کرامو تطبیق داسې بیان کړی دی چې که چېرته د دغې ښځې ټول خاوندان چې دا خوش اخلاق وو، خوش طبیعت وو، نو په دغه ټولو کې به دغه ښځه چې دی په جنت کې هغه آخري خاوند سره وي. او که چېرته دغه خاوندانو کې چې دی ټول خوش اخلاقه نه وو، نو دغه ښځې ته دا اختیار به حاصل وي چې کوم خاوند دغه ښځه خوښ کړي، نو دغه ښځه به چې دی په جنت کې هغه خاوند سره پاتې کیږي.